صحیح شو دلته وګورئ شروع کوو پرونه مونږ تاسو ټولز بار ولا په دې کې مشکل نشه ان شاء الله خدای زلبل چې کله مونږ پروجیکټ کوولې دا څنګه دا ټول تکرارېږي تاسو په دې کې مشکل نشه صحیح شو راځو دا مینوګان کې مهم ټکی مونږ وایو سه نن مینوګان باندې کار کوو چې مونږ ته ډیر مهمي صحیح ده یعنی چې مهم تنه وسه نو ټول نه وایو خرازو اول فایل مینو ته فایل مینو کې د غنیو باندې تاسو ټول پوهیږئ چې ونه صفحه جوړو په اوپن باندې یو صفحه شو فایل څنګه کو اوپن کو او براوزر په همدا طریقه خرازو د نیو کې لږ زره خبرې دي که غواړئ چې خو مونږ تاسو ایکسپورټ شپ ته راوړو یو خپل فوټوشاپ کې وصفه جوړه لګه ته په کې ډیزاین کې لوګو جوړه بل بل صحیح شو کله چې په نیو باندې کې لکه دغه وینډوز خلاصي ګورئ تاسو دغه خپل نوم ورکوي چې غواړئ چې وصفه لاندې جوړه کې او هغه ته نوم ورکړي یو نوم ته ورکوي شر نوم یې سره ځان سره اندل پر سب کوي شي یو په دې کې ته ورته به اندازې چې تاسو څومره کم سایز ورکه پکار ده A4 A3 6846 چې هر یو ستا پکار لګا لیټر ته چې کوم پکار هغه ته څنګه کوي شي ورته انتخابوي شي لکه زما A4 اوس پکار ده مثلا صحیح شو دلته یو اندازې دی لکه پکسل شو انچ شو سانتي متر شو خو په فوټوشاپ کې زیاتره استفاده موږ تاسو د انچ او سانتي متر نه کوو چې نه انچ او سانتي متر صحیح شو کنه ریزولوشن ترازو کوي نه څه خپل هغه ورکه جوړو ما کسټم بل انتخاب کې ته وګوره تا تخکاری کسټم باندې انتخاب کې او دلته براشي هایټ او وایټ بورډ خپل ورکی فکر ده 8.5 انچ او سول یولس د فور اندازه ده یعنی په خپل خوا غواړي ورکه انتخاب کی سایز ورته ورکړئ شو ریزولوشن عام ریزولوشن سو ده 300 به ډیفالت سو ده 300 ار جی بی دی کې ګوتنه وو دا ورسره په دې باندې غږیږي سیدا سین وای کې ار جی بی باندې غږیږي نو دلته تاسو کې وو کې وکیل کې دا ګوره موږ سایز دونه ورکړای چې کوم ستا کړه د بینر سایز ورکوټي بینر سایز شو زبل صفه خلمه زم نه کسټم نه خلمه زما A4 پکاره چې A4 دا موږ ته سفر اغله ګور دا A4 صفه ده چې کله موږ تاسو پرنټ کوو دا موږ ته A4 وځي په دې کې ته کوي چې ډیزاین وکړي لوګو جوړ کړو دا سينور سره دغه صفحه خلاصول هغه دغه وسیله د کیسه مشکل نشته دا مهم نه سیده خرازو فایل مینو ته اول اوپن غواړي پوه شو صحیح شو راځو سیو او سیف از تاسو هم پوهیږئ په دې کې مشکل نشته سیف از که غواړي چې شی سب کې چوپی کارو کې دیونه کې لکه صحیح شو په دې نور مشکل نشته ریوټ دې ګدا مهم کمانډ دار زوس خمه کنټرول زر سو پورتل شو یو زره پوری خو که چیرته زه په دغه عکس باندې کار وکم د یو ځل نمزاد کار دیونه وکم ګورئ چې هر څونه زه وکم کنه خو ګوره ما ایډیټ پکې وکړ فکر هم ده ځکه دا کنټرول زر کوم نو یو ځل پورې دمه ته ځي خو که زه نه چې ډایرکټ څومره کار ما کړی دا په یو چکر څنګه شي به خپل حالت ترې شي چې کله ته په فایل مینو کې لیکي په ریورډ باندې کې لیکي دا به ډایرکټ چې څومره کار تا کړی دا به ټول ختم یو ځل باندې د کنټرول زد شه وظیفه هغه ته ورته خو دا غنه زیات کار کوي یعنی عادي حالت راولي کنټرول زد خو یو ځل یو عمل یو ځل به کوي موږ تاسو ته خدا نه دا ټول یو ځل کوي یعنی بډی فال حالت ته وړي شو ریورډ کمانډر مهم کمانډ صحیح ده کنه په دې کې دا مهم کمانډ صحیح په دې کې څه مشکل نشته مطلب پتا اوس وخت سره واغله کار کوي سب کوي به نه دینه ما کې چې ته صف کې بس ریورډ شو دا په اکس څنګه شي عادي حالت ته ورشي شي صحیح شو ایکسپورټ او امپورټ معلومیږي فوټوشاپ ته یو فایل راولې امپورټ کړه یا ایکسپورټ کړه نو تاسو په دې کې لکه پی ډی اف او نور فایل تاسو لکه خپل راځي صحیح په دې کې مشکل نه روسي ده کنه په دې کې مشکل نشته او دا په سیټ اپ د په دې واسطه موږ کولای شو د صفحه چې موږ راولو د سیټ اپ برابر کو دا پرنٹ غواړي چې شو کې یو فایل پرنٹ کې په دې کې لګا شارټ کټ کنټرول پی دی صحیح شو جمپ ټو دا دغه مهم جمپ ټو ته غواړي چې د فوټوشاپ یو بل پروګرام دغه تلاش په دې باندې کې لګا کنه ایگزیکټ پروګرام اوپن کو صحیح ده کنه په دې کې څه مشکل نشته راځو ګوره ایډیټ مینو ته انډو ریډو په دې تاسو ټول پوهیږئ صحیح ده ورپسې بیک گراوند او دا ما غشر په دې کې څه مشکل نشته دغه ته کمانډ ګوره فل په دې غږیږي متاسو شي ونه فل باندې عکس ما سلیک زوم دا فل کومه دا شاته دا سلیکشن د سکومه فل کومه یعنی ورنګ ورکومه په دې وکیل کې راوي شي فل چی شو باندې فل کې فورګراوند یا بیک گراوند په دې وکیل کې د برنګ ورته انتخاب کې چې کوم رنګ باندې څه کې زه غواړم چې دا دغه کوم ډکه مسه شو دا به کې ګوره بیک گراوند کالي واسه شو یعنی غواړي چې وساحت سو کې فل کې فل څه معنی خپل ډکول ته وي چې پستا کوم ځای خوږی تی ډکار کلر ورکوي صحیح شو کنه په دې کې مشکل نشته خرازوبل
سٹور کمانډ دا هم ډیر مشهور خپل شته وي یعنی یو بارډر یو وخت څنګه کې بارډر ورکا زه غواړم دې ته بارډر ورکوم ګوره څومره بارډر ورکا ته اندازه ورکوي شي مطلب زه غواړم 15 پکسله سو کوم کلر سور انتخاب کا اوکے کا ګوره بارډر وواغ تاسو ښکاری ګوره ښکاری خو کم دی ګوره دلته وزي زتومه خیر زه ورته سکومه زه ورته فیصدي زتومه وزه تخکاری دا ګوري وزه ده شو یعنی غواړي چې وخت ته بارډر ورکي دي نه هم کوي شي صحیح ده مکس کلر هم چینج کیږي ور مکس استعمال ویل ته ور دا ما کله کله درشه په دی باندې کله ګوره مختلف فلک دي جن شاتنه بیک گراوند شات وی چاغه نور بل کله شات نه بیک گراوند شات مکس است کی یا فرین پوش په دې دا ورسېدی په دې کوم مشکل نشته خرازو بل دغه ګوره دغه ډیر مهم کمانډ کې غواړي دغه عکس دغه اوس مخامخ عکس ده کنه زه غواړم چې دغه عکس د څه وخت زه غواړم چې دغه عکس زه څنګه کوم دی بل طرف ته وړم ترانسفر مې کوم نو ته به دا کلیک کې او دلته برای شي په دې باندې ترانسفر باندې په کلیک کې دا ټولز کیو روټیټ څومره ته غواړي په دغه دوه تاسو ته ورټیکلی او ګوره وخت تاسو ښکاری دا عکس محمد ذکر څنګه ښکاری سي نور ښکاری تاسو ښه کار کوي ګوره دبل ترانسفر هم ورټیکلی ګوره اپ ډاون صحیح ده کنه په دې څه مشکل نشته خدای کې نور چنه څه شو خزمون تاسو مخ ویل چې په دې ملو موږ ډیر کار کوو څنګه انتخاب کنټرول ا کا سلیکټ آل اکثر انتخاب شو لګوري دغه چې وه دا موف ټول د بر د دوه چکونه بسنګ کې ان مګه تا بکسنګ شي سلیکټ وشي ښکاری درته نو ول به سلیکټ هر ځای چې ته غواړې هغه څنګه کې هغه بس سلیکټ صحیح شو کنه خرازو اډجستمنت دیونه ما کې لکه موډ ترازو موډ کې ته غواړې چې وک څنګه کې بلیک اینڈ وایټ تبدیل کې چشته ګوره د بلیک اینڈ وایټ او ګری سکیل ترمن هم فرق شته بلیک اینڈ وایټ دوه رنګ دي تور او سپین خدا بیان دي کې چې کې تا ته خپل مسوره مو چې هغه بلیک اینڈ وایټ کې سیدن ټول نو وړي ګوره که زه غواړم چې دا زه بلیک اینڈ وایټ کومه که زه دلته کلیک کوم او دلته راشم زه دغه دوه رنګ انتخاب کوم دا ګوره د بلیک اینڈ وایټ دلته ګوره دغه بلیک اینڈ وایټ ده ان تور او سپین په دې خو راغلی ترمن ډیر فرق دی ښه دې کې خو مشکل نشته خرازول دا ګوره RGB او سی ام وای کې دا دوه رنګ دا موږ تاسو په کورل را کې وایو چې دا سمنه آر سمنه جی سمنه او بی سمنه صحیح شو دا به کې لګي وسې دا رنگونه به تاسو مکمل دا خیمه خرازول ګوره اډجستمنت دلته دا لیول سی دی عکس ما کې لکه فهم دا مینو ډیر مهمه ده ولکه دلته وګوره ان ته په دې کې د عکس د رنگونو تخپل څنګه بشي برابر اول شي څومره غواړي یو وخت سور کې یو وخت سپین کې یو وخت زیړ کې صحیح شو ګوره چې ته خپل موس وې ته خپل ښکاری ګوري فکر هم ده کنه تاسو ښکاری نو دا تاسو به برایټنس دا ټول دي کې شامل دي صحیح شو دا تاسو خپل کوي صحیح ده کنه زه یو ځل په زمانه تاسو خپل صحیح شو دا ما غره ګوره شارټکټ دې چې دا شارټکټ ورته مخامخ ار کمانډ ته مخامخ شارټکټ لیکل شوی دا وګوره کنټرول شفت ال ډایرکټ صحیح شو اټو کانټراست ورک خپل اخلي خو اوس موږ کار پنه دا کړای خرازو دي کې دا مهم کمانډ ده چشته کټس دا سمونه ورکه یو وخت سپینه یو واړی سپینه کې دا څنګه ول دا غیر استعمال دا ګور خو ډیر وته سپینه سمره چې ستا مطابق هغه عمر به سپینه صحیح ده کنه د دې او د غبل سپینول ترمنځ فرق شته هغه مونږ پلاس کو د کښه د خپل دي سمره چې تا خو صحیح ده کنه دې کوم مشکل نه لري ګوره رازوبل کالر بیلنس دا ټول پروژو کې وو دام ښه ته غواړې په دې داکس خپل کومه څه ته غواړې وګوره ښکار ګوري چې اره کمانډ باندې کې لکه ته ښکار چې کوم رنگ ستا خوښ شو مغه فریده فکر هم ده تاسو ښکاری ګوري بس اوکې کا دا وش اټو کانټراست دا کمانډ ډیر مهم ده ګوره چې غواړي چې کله ته یو وکس کې ایډیټ وکې او دا لومړی حالت تراولي نو دا بچو کې دا بدی خلک ویس او دا بدی خلک ګوره دا مهم کمانډ دی پکس کې فوټوشاپ کې دا مهم کمانډ دی چې کوم کمانډ ډیر مهم وګڼه تاسو بازار خیمه
چې غواړي کله چې تا عکس خو ایډیټ چې خو دې مکمل کې به دې کمانډ ته راځي چې کله پرنٹ عکس ته برابرې موږ تاسو حق جوړ کړو بس دار کې ورګه سپین وځي واده دا یو رقم خرید بل مخري نو دې نه مته ورته چې کې هغه برابر نشته برابر دینه بعد ته به پرنٹ ځي ورسوم خري مخکې د څه وګوره د سپینو کنه زه راځم دې شارټکټ دوه ما وګوره کمان راغی د څه څومره ستا خو څومره غوړ شو دا ونس ورکه مغوړ وځي دا مهم کمانډ نه شو فکر هم ده ته دې پورې څه مشکل خو نشته خرازو بل دې کمانډ تر ازو ورټیشن دا وګوره که غواړې چې د یو ساحې یا جمپر یا د مخ یا بلیک اینڈ وایټ عکس رنګه کې نو په دې چې تکله کې دلته برېښل د لیکلي اوریجنال دا اوریجنال عکس دی چې هر رقم عکس ته وړ رقم رنګ ورکې تکله کې ته تماسي راځي ښکاری درته کله کې وګوره دا پروژه کې موږ تاسو کو چې څنګه کولای شو چې یو بلیک اینڈ وایټ عکس څنګه کو رنګه ته وړو دا کې شته په دې کمانډ باندې صحیح ده په دې کې خو څه مشکل نشته خرازو یا رقم خو دوه رقم برایټنس یا رقم برایټنس اوس ورکړه کنه او په اوس مثال د ټول بیک ګراوند ته برایټنس ورکړي سره تصویر آفرین رقم بیک ګراوند برایټنس څنګه ورکړي خالي د مخ ته برایټنس خو دا بس لکه دا وګوره دا راوړل تاسو مونږ د مخ سره لکه کنه نه بغیر اصل کې ګوره دا بس لکه ګوره زه غواړم چې دا څنګه کوم زه راځم دا د برایټنس ورکوم وګوره شاکټ زه وایم مغه نه ګوره دا نور صاحب نه کوي تاسو به صرف دا کوم تاسو لیکل دا وته کار کوي شپږی ما په غوړ ورځ ویل چې کوم ځوان تاسو کار کوي هغه ځای وسر سل کوي بس دا کنه په دې خو رسیدي څه مشکل شو خرازو پروژیکټ اول چی شو سایزو خداکس تر سر شو ده رازو داکس ده ورم دلته وګورئ زه د عکس چاپوم سه دې کې ما ایډیټ وکړ خو ورته وګوره دې کې ما ایډیټ وکړ زه دا وړم چاپوم چې کله دکان ته وېسم هغه خپل سایز ورکړ زه چې دې نه ما تذکری سره عکس جوړ کړ نو چې کله هغه جوړو بیا خپل اندازه ورکړي به موږ نه یا غلط شوی بل نو ته راځي اول اندازې شروع کړه ګوره اندازې په کوم په کرپ ټول چې کله په کرپ ټول باندې کله کې دا کرپ سمانه کټ کول چې دا څومره ورته کرپ کې راځو اول موږ ویل چې عام سایز عکسونه لکه عام سایز کې رقم راځي تذکره لیسنس او د سینور ډیپلوم دا ټول یو سایز دی اول کې وول کې سو 3 سی ام او څلور دویم کې څلور سی ام 3 سی ام څلور سی خرازو درې مخه ریزولوشن ته ریزولوشن څه معنی یو وخت چې دغه کوالټي ډیره ضعیفه یو غواړي چې هغه ته په خو کوالټي سره وګورئ دلته به ریزولوشن ورکړي په درې مخانه کې صحیح شو په دې کې چې بای ډیفالت سو 300 خو مهمه نه چلته ورکی ځکه چې دغه کوم اکس وزل د پرو د دې کوالټي د 1.5 2.5 جیګا دلته چې کوم اکس پرو تاسو ښکاری ده خو زه 300 ورکم دا ورکوټه کیږي دا بسنګ کیږي ورکوټه کیږي چې کله موږ تاسو خراب کوو دا تاسو به راکس دغه نو ورکوي ریزولوشن ښه کوم اکس ضعیفه ما ته به ورکه په دې خو رسیدي 300 هم دا 300 ریزولوشن زمونږ هم ده بای ډیفالت ده ګوره اوس راځم ما اډیسز واغسته کنه ذکر کوم وګور بس دا چار کټ دی خو موو وکړه چې کوم ځای ته خخ کار ما ته کو انټر کا څنګه بشي دا بکټ شي ته کوي چې وزاسو کې پرنټ کې کنټرول ان ګوره پرنټ څنګه کنټرول ان یا فور ما انتخاب کړای دا یا فور صفه ما سره یا فور کاغذ په پرنټر کې پروت ده کنه موو دا ما واغسته ګوره دا مکمل لاغې دا ایډي سایز خپل مکمل لاغې څوک به وي دلته به ریزولوشن څو ورکی 300 ورکی چې کله تا 300 ورک او انټر دک او تا دا باندې سلیکټ دا چې وګوره ګوره سون ورکوټه شو خو دا چې کله تاکسی ریټ کې دا باندې ورکې صحیح شو دا چې اوس تر واخلې ګوره دلته واچ د ایډي سایز شو سو اني ته غواړي چاپ کې والا ورکې ته برابر کا او کنټرول الټ ونی سو خاشه کا فکر هم ده پرنټر کې تر کاغذ کې کنټرول پی وو بس سیټینګ وته په خلاص ها کې دا ورته اخر کې د اخر پروژه کو به کې پرنټ څنګه کوشش واکس پرنټ کو څه غیر خبرې صحیح ده دا رقم څه شو دا تذکری څه شو دا ګوره رازو پاسپورت څه څنګه ګوره هغه څه سو د کرب باندې بکله کې دا غي سو ده سلور سیم او 15 سیم دا ما انټر کړه دا ګوره پاسپورت دا چې راوړم د دینه څنګه ده
دا ولې غټ راځي ریزولوشن به ورکې 300 چې کله ته غواړې یو وخت پرنټ کې د فوټوشاپ په صفحه کې باندې هغه ته به 300 واتمن ورکې خو چې کله لسټر کې موږ پرنټ کوو به 300 نه ورکو هغه ډایرکټ راځي صحیح ده کنه فکر هم ده دې ترمنځ فرق شته کنه شته د پاسپورت اکس دغه نه لږ زره غټي کني کاری صاحب غټي کنه تا لیدلې ته په درس پوهیږي لږ پوهیږي ولې ډېر پاسپورت جوړ کړه خدای د پاسپورت سره صحیح شو خلاصو بل غواړو چې A4 کاغذ یو A4 یو نیمه A4 یو د A4 سلورمه برخه غواړي چې دغه A4 نیمه برخه زه راوړم لکه دغه A4 مکمل کاغذ ده کنه تاسو ښکاری د عکسونه چې ډیلیټ کې دي نه به ډیلیټ کې اره بس سلیکټ او ډیلیټ صحیح شو ښکاری ده ته خداک زه چپه کوم ګوره شارټکټ کې لا شمل ته ګوره داسې مې دا شارټکټ ده تاسو ځکه مې لیکلم ده راوي شي ایمیج مینو ته وتی کې روټیټ ته راشي په نوې وکړه لکه تا ته بک څنګه شي روټیټ شي نو ته براواله د دغه سایز ګوره سایز سو ده دغه 3.15 سو آی ان انچ ده صرف انچ کې به آی ان لګي او په سانتي متر کې به سیم لګي صحیح شو په دې خو رسېږي او 15.15 سي آی ان باور کې او بیا وسو کې کرب بکی دا کرب شو دا چې وځ کله چاپ ته وړم دا ګور د 46 د A4 سلورمه برخه شو تاسو دومره څونه بل دي کنه دا عمر څونه اندازه رسېد کنه نو یو A4 کې څونه راځي کړی چې سلور دانی رسې شو روټای اپن ارزنټل هغه د ټول هم دغه دي دلته ګور هغه دي نه کیږي هغه اکس بس سلیکټ کړه ته ورشي د لیکلي ګوره ترانسفارم ورټیکلی او هاریزونټل ته کوي صحیح شو او بل دغه روټیټ کول دی وګوره ترانسفارم هغه ته وایي غواړي دا کې صحیح شو په دې خبره سره خرازو بل نیمه فور څنګه ته غواړې وکس نیمه فور چاپ کې تر اندازه ورکوم زه نیمه فور چاپ کوم د پرنټر موږ سره تر پرو ده صحیح شو دا غیر نه سو ده هغه ته سوې 6 8 اول کې بشپګ ورکی او دویم کې اته ګوره دا د څه راځي دا د وته شو کې ته عکس ورته روټیټ کې تاسو څنګه شي چې زما عکس مکمل راشي دا روټیټ کې اوس برای شي ګور دونه ورسره راځي فکر هم ده بیرته برای شي دا وسیده کې دا برای واخلې دسي او دلته به واچي دا اوس ګوره نیمه فور فکر هم ده کنه دا اوس څنګه کې نیمه فور کې کله وای چا پکې دا نظر صحیح شو په دې کې څه مشکل نشته خاري صاحب ها بیخي او یا فور شه د فور سایز تاسو موبایل چې یو کې اته راځي او بل کې اته شری 15 او یو ولس دا ډایرکټ دی فوري اته ان او یو ولس دلته باش 15 ورګه هغه مرکو شو دا خراب کې دا برا واخلې دلته به واچ دا مکمل فور اندازه ده فکر هم ده څه مشکل خو ته دې ځنه شته ها شکی فور کې سیم کې هغه وښت او نه هیڅ سو ده وښت او نه هیڅ سیم ګوره چې ورکه مرته سیم کې سو ده وښت او وی سیم او نه هیڅ وښت شرنه او نه هیڅ صحیح شو دا به سیم کې ده دا وښ بدینه مخکې دا باغی خو دغه شی د زیبه تاسو به راوړم صحیح د مشکل نشي صحیح شو نو دغه اندازې وي دویم پروژه شی و سمپل ایډیټو څنګه کوي شو واک څنګه کو ایډیټ کو ګورک ما دا وه ګور عکس اوریجنل هدا څنګه راوړم جکس کې ما سونه کار وکم ها دلته به کله کې فایل مینو باندې او ریورټ ته برش نو دا عکس به څنګه شي موږ ته اوریجنل حالت تریش اوس راځو ګور سمپل دا ډېر مهمه موضوع ده ورکم عکس به زوم کې خو ورته وګوره ساده ایډیټ کوم تاسو ته خایو پروفیشنل بل ورځ کو صحیح ده راځو اول په دې کوم کمانډ کاروم کنټرول ام زوهم اکسن کوم لوک سپینوما کنټرول ام وګوره ښکاری ده که وینا زیدي نه راوړم دلته راشه ایمیج مینو ته او اډجستمنت باندې کلیک او کارس باندې کلیک څنګه ده دې نه ورشي سپین مې کنه انټر دینه پاس راځم برش ټول اخلم په دې ما کلیک دلته اندازې په ډیفالت سلسله دا یو بسل پرې دی او یو به نه هیڅ دی 15 دومره ور کې صحیح شو عکس به زوم کې
دا کرسر به سکی غټ کې رائټ کلیک او قوس برکت باندې غټ صحیح شو کنه تاسو موبایل وګور رائټ کلیک سونه چې ته غواړې فکر ده دا ښکاری درته ها دلته چې راغله زوم چې دغه سپینم الټ به ونی سي او په دې ځبه کلیک دي ځي باندې چې الټ کله تا ونی او به کلیک نور وسکه سلو سلو ور باندې وسنګ کی خو په دې نور پیختو په دې نه نو وای چې دا ښکاری صحیح ده کنه سب چې کوم د ته غواړي ډیر بنو دا کې ګوره لګ لګ ښکاری تاسو انا کوم خرابوي ها خرابوي ښکاری ده کو ټول کو سترګې څنګه شنی کو دا ټول کو صحیح ده خو ډیر ونه وای ګوره لکه دا غزه ده کنه کله ته زول لګیم ته اوچت ښکاری صحیح ده تاسو ښکاری هغه نه بعد سلیکشن واخلې سلیکشن به واخلې زوم چې کوم ځای باندې زو فلټر کار کوم شپ به ونی سي دلته باندې نظر ډیره کې ورته سو به کې اندازه سلور سلويخ شپ به ونی سي دغه ځای هم سلیک کې لازم سلیک کې شپ سره چې کوم ځای پاتې کیږي ګوري دا به ټول سکی سلیک کې ګوره ما نیولای ګوره شپ نیولای دینه بعد چې وسوک به راته وي فلټر کنټرول الټ डी زوم پینځه کا دینه بعد ورشي ګوره فلټر مینو کې خپل بشته بلور ته راځي بلور کې به سمارټ بلور درشي ښکاری درته دلته اکس بور کوډ کې تاسو څنګه شي ښکاری شي دلته ورته وسنګ کې زته خو هي دا استعماله چې څومره تور کې ته عمل ښکاری مغونه صحیح ده کو ډیر د اکس به اندازې ور ګوره ښکاری تاسو دا خرابېږي صحیح شو زه هم نه دا نه کوم دلته ورشي په دې چې کله کې ریموو ګران باندې وره دلته په منفي وکړه کې تاسو باکس څنګه شي ښکارا بشي دلته ګوره دلته وخت ښکاری دیس کې دا هم اندازه لري چې څومره ورکه ګوره دا چې ورسي په دې وکړه کې دیږي باندې ډېرې یا کمه څنګه ده دا ښکاری که زه دام زنه ورکوم زه راځم دلته فلټر باندې کوتک باندې کلیک کوم کوتک باندې چې کله ما کلیک دا بهترین فلټر ده ښه ډیر ښه فلټر ده عکس خانو ولا ټول هم دا کوي ګوره دا کوم چې ما ته دا ګوره سلیکټ کړه کنه هغه ماته د ښکاری ګوره نور نه ښکاری یعنی زه غواړم چې دا فلټر صرف ما غزه باندې اپلای کوم چې څنګه شوی سلیکټ شوی دا سلیکشن وچته موږ د ښکاری استاد دا شونډې سلیکټ کړی دي کوم غواړو چې دا چې نه بیرته لري کو سره هم بس رازو ټول لازو شونډو ځکه موږ سلیکټ کړل نه زه نه غواړم چې دا فلټر په دې شونډو باندې اپلای شي کا اپلای شو باز ګوره سترګې د پزې سوري داخله وګونه او یختانو باندې هیڅ کله فلټر نه و چې به دا مرچ کې چې مرچ کې غل منځي تاسو زه به خمسه شو دا ګوره زه وکي کوم ګوره ورته تاسو ښکار شو څومره غشو ګوره کنټرول زد وګوره ورته ها فکر هم ده دا ساده د کوونه زنور مر کومه راشه فلټر مینو ته او په دې باندې کلیک او پروفیشنل باندې کلیک نور هم ته راځي اوکې به کی ښکاری تاسو ګوره سلیکټ کنټرول डी ان سلیکټ دلته وګوره خدیزه په پوښښ څه مشکل خو دې کې نشته اوس ګوره دغه چې دغه سپین دغه ښکاری تاسو ښکاری دغه دا ښکاری موز باندې زم چې دا لري ګوره سټم ټول برا واخلې او دلته ورشي سبو کې الټ بونی سي الټ پریس زم چې دا لري فکر هم دا ګور دلته چې ښکاری دي چې تاسو ښکاری الټ پریس په پم دي ځبه کې لکه ها فکر هم ده ښکاری کاری څه ده ته دې خو مشکل نشته ښه دلته وګوره راځو اوس دا عکس مې جوړ کړم ما ویل ته برش برایټنس ته وګوره مهم کمانډار دلته په ایمیج مینو باندې کلیک کې او راوشي چې شته کانټراست بیخي ډېر ونه ورکې خلک دا ګوره څومره غوښ عکس فکر هم ده تاسو ښکاری ګوره کني زه سره تا کوم ګوره دلته برش صبر وکړه کنټرول اف وی د ریورس شارټ کټ ده ګوره خانه حالت ګوره او وسنه حالت ګوره چې الټ اف وی د ریورس شو الټ اف وی شارټ کټ ده خرازو دی بیک گراوند څنګه چینج کوو واندا که زه غواړم ویډیو بیک گراوند چینج کوم
یو خو رنګونه موږ تاسو ورکو چې زه غواړم د چې کوم غواړې سلیکټ وکړي ګوره دا ولې ټول ډېر دغه شو سلیکټ شو البته به سلیکشن هغه اساس به څه کې کم به کې دلته به راشي دویش ګوره دا سلیکټ شو دغه لږ ځای پاتې الټ به ونیسي په دې باندې پرس کړي شو که نه شو کنټرول ال ډي فلټر اوس که چېرې ته غواړې چې دې ته ته صرف رنګ ورکړي یا بلیک یا سور نو دلته به راشو په دې بیک ګراوند کلر باندې به ته کلیک وکړي چې کوم رنګ ستا خوښ څنګه به کړي هغه به سلیکټ کړي اوکې او ډیلیټ یو داسې بیک ګراوند دی ورکه لکه سپین بیک ګراوند اوس پاسپورټ ته لګېږي سپین ورکه ډیپلوم لپاره سپین لګېږي سپین ورکه که نور ستا سور رقم خوښي ورکه که ته وایې چې نه داسې زه نه غواړم زه خپله خوښه یو بیک ګراوند جوړوم نو په دې به کلیک د ګریډن باندې شوی ګورې فکر هم دی دلته به کلیک په دې باندې دا مختلف بیک ګراوندونه دي چې هر یو ستا خوښې واخله کش کړه چې داسې کش کړې که داسې کش کړې که پاسې راولې او که د لاندې خوا نه وړې مختلف بیک ګراوندونه دي که وایې نه زه په خپله خوښه جوړوم لکه ما په هغه ورځ جوړ کړه ګوره اول چې دی بلیک اوکې ډبل کلیک ریډ ښکاري تاسو ته او دا به دې خوا کې ګوره ناظم ورته زیاتوی شي دا چې څو رنګ دې خوا کش کړې دې خوا به څنګه کېږي هغه رنګ به تیزېږي اوس ګوره زه کوم افغانستان بیرغ شو زیاتره تاسو لیدلي هغه داسې په دې شکل باندې کوي صحیح شو که نه چې هر قسم ستاسو خوښ وي یو دا رقم بیک ګراوند دی زه وایم نه داسې بیک ګراوند زما نه دی په کار وګوره ښه راځم دې ته زه منظره راوړم مطلب دا چې کله ما سلیکټ کړ او فلټر مې ورکړ دلته به راشي په رایټ کلیک به کړې او میجیک اریزر باندې به کلیک دلته وګوره میجیک اریزر باندې تا کلیک یو کلیک به دلته ووایي چې څنګه کلیک دې کړ ډیلیټ به کړي ډیلیټ یعنې هغه چیز ته وخت پنځه حالت ته کنټرول ډي کنټرول وی سلیکټ دا زه وړی شم هر چېرته که خوښه دې دې ځای کې منظره راوړې زه وایم چې په همدلته زه منظره راوړم چې کوم ځای کې ستا منظره وي کوم ځای کې دې منظرې ښه کوم ځای کې دي مطلب دا دی زه دغه یو بیک ګراوند دی ورک شو تورې ما سره بیک ګراوند شته ده دلته وګوره تاسو ښکاري مطلب دغه بیک ګراوند دی ده دغه دی ښه صبر وکړه دا څنګه ستاسو دغه کار نه ورکوي ډبل کلیک ور دې نه راوړم ډبل کلیک پی سي ښکاري تاسو ته سلیکټ او اوپن وکړي دا منظره ماته راغله ګوره که غواړې چې دا منظره راویسي یا دا ویسي که شکل د واچوه ډایرکټ کنټرول سی وي ته هم کولی شي ګورئ تاسو ښکاري شفټ به ونیسي شفټ او داسې به دا شفټ سره څنګه کړي دا منظره به غټه کړي ښکاري تاسو کنټرول انټر ګوره عکس شاته راغی دلته به راشي د لایر ساحې ته د لاندینۍ لایر به ونیسي داسې کش به کړي او د دې پاسه به څنګه کړي خطا به کړي نو څنګه شو دا عکس د دې د پاسه راغی اوس دوه لارې ځم چې دا لارې ته د عکس سلیکټ کړه او ورکوټه کړه څنګه چې څومره ستا خوښ وي پام هم دی دا ګوره د منظرې ته راغی زه هم دې نه یو ډوپلیکیټ داخلم بل هم زما په کار دی نو دا همدغه د عکس لارې به ته سلیکټ کړي او رای به شي سلیکشن ته ایلپس به واخلي زه هم دومره زما په کار دی فکر هم دی تاسو ښکاري کنټرول ال ډي فلټر و بیا به شوی کنټرول سی وي بیا به موف ټول باندې سلیکټ کړي تا ته به عکس څنګه شي رای به شي دا ګوره دې شفټ به نیسي او دا به ورکوټه کوي دې نه بله کاپي اخلم ځای په ځای ګوره کنټرول الټ نیسم دا بله کاپي شوه راځم دلته ایډیټ مینو ته ټرانسفرم او ورچې دلته ګوره تاسو ښکاري دا به شفټ ونیسي داسې شفټ به ونیسي او دا به څنګه کړي ورکوټه به کړي ښکاري تاسو بیا به دلته کلیک ګوره دا زه تاسو کله لیدلی چې یو کله یو عکس اوبو ته ودرېږي هغه عکس دغه ونه ښکاري په دې به کلیک کې د صفر نه واخله تر 9 پورې تاسو دا څنګه کوي ضعیفه کوي هایډ یې راولي تاسو ښکاري ګوره دا ورته نږدې کړه
یعنی دا د دې سوره شو فکر هم ده نو داسې تاسو ډېر دا کوئ چې که زه وایم نه زه غواړم چې دغه عکس درې شي او بله کاپي درې شي بره درې شي دیز درې شي او دا د دې نه شاته کوې ګوره دلته دا لر به دې نه شاته کوې شارټکټ یې درته وښیم چېر شارټکټ یې کنټرول لاندې وباندې ګوره ما لر خپله منډه وهي تاسو ښکاري کنټرول کوسې دي منفي او دې خلته ګورې تاسو ته ښکاري دا قوسونه نه دي دې باندې صحیح شو اپ ډاون کېږي ښه دا بیا زه صفر کوم مطلب ګوره خیره راشي د صفر نه واخله تر یو پورې 1 2 3 4 5 6 7 ته څومره ته غواړې فیصدي ده هماغومره څنګه کېږي تا ته ده راځي په دې کې خو څه مشکل نشته دلته چې زه بیا کله کوم په دا مې سلیکټ کړه راځم برایټنس ته ځو نو دا ګوره ده چې کله م عکس ښه جوړ کړو هغې نه بعد به څه شی وکړئ راځو عکس سیف کوو څنګه سیف کوو فایل منو به کلیک کوو سیف اس ته به راشي که چېرته غواړئ فوټوشاپ ایکسټنشن کتاب کې او سبا لپاره کار کوئ نو بیخي به ډیفالټ شی دی فوټوشاپ ایکسټنشن تیار څه دغه ده که نه زما کار خلاص شو کلیک به کوي دلته به جی پی جي ورته انتخاب کړي جی پی جي یا پي ان جي یا جی اف چې هر یو ستاسو خوښ وي بس ما دا جی پی جي انتخاب کړو او سیف باندې مې کلیک اوکې دا ریزولوشن به چېرته ته راولئ دا لارج فایل ته راولئ صحیح شو چې ستاسو دغه عکس ښه کوالټي کې سیف شي نو بیا به اوکې به کړي او ستاسو به څنګه شي سیف به شي څه مشکل خو نور نشته دغه دی ستاسو عکس څنګه شو موږ سره سیف شو دغه عکس دی صحیح شو دا چې کله دغه شو دا ښکاري تاسو ته همدومره بس دی نن صحیح شو ښه یو اسایمنټ به تاسو واخلئ تاسو وار خپل خپل عکس راواخلئ همدغسې یو منظره کې به اول به ایډیټ وکړئ منظره کې به واچو بیا بل ورځ سر کې زه ګورم صحیح شو ټول همداسې وکړئ صحیح ده که نه ایډیټ به وکړئ بیکګراونډ به چینج کړئ منظره کې به واچوئ صحیح شو دا کوم کار چې موږ وکړو دا سیف کړه دا وکړه دا فرش به موږ